هغې نه بعد سوال دی د صلات التسبیح په باره کې صلات التسبیح شته او که نه دا سوال مانه په ډېرو موقعو سره په ډېرو موقعو کې شوی امام ابو داود رحمه الله دا روایت راوړ د عبدالله بن عباس نه رسول صلی الله علیه وسلم خپل تره عباس ته دا ویلي وو وایي زه درته یو کار ښیم که دا دې وکړو غفر الله لك ذنبک الله به درله ګناه وبخي اوله و آخره شاتني ګناهونه را روان ګناهونه قدیمه و حدیثه نوی ګناه زړه ګناه خطأه و عمده که په خطا سره شوی ده که عمدن ده نه شوی ده صغیره و کبیره غټه ګناه وړه ګناه سره و علانیته که ښکاره ده او که پټه ده خو دا کار چې وکړي دا ګناهونه به ته بخلی کړي هغه څه دی چې ته به 4 رکعته لمونځ وکړې او په هر رکعت کې به سوره فاتحه وي او سورت به وي نو کله چې ته د قرت نه فارغه شوې په اولني رکعت کې رکوع له بلاني ترې نو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا به څو پیرې ووې 15 پیرې بیا به رکوع له لاړ شي په رکوع کې به 10 پیرې ووې بیا به د رکوع نه راپاسې بیا به 10 پیرې ووې بیا به سجدې له لاړ شي بیا به 10 پیرې ووې بیا به د سجدې نه راپاسې بیا به 10 پیرې ووې بیا به سجدې له لاړ شي بیا به 10 پیرې ووې بیا به د سجدې نه راپاسې دویم رکعت تر پاسېدو نه مخکې په ناسته به د 10 پیرې ووې بیا به دویم رکعت ته پاسې نو په یو رکعت کې دا شو 75 څو شو 15 پیرې شو 75 دا په هر رکعت کې به دي چې په دې 4 رکعتونو کې به ادا کې دې ته وایي صلات التسبیح رسول صلی الله علیه وسلم ته په ورځ کې کولی شي روزانه یو کوئ که روزانه نه کوې نو په هفته کې یو پیر کوه که په هفته کې یو پیر نشي کولی په میاشت کې یو پیر کوه او که په میاشت کې نشي کولی نو په کال کې یو پیر کوه که په کال کې نشي کولی نو په جون کې یو پیر کوه دغه شان روایت امام ترمذی رحمه الله هم راوړی د ابو رافع روایت امام احمد بن حنبل رحمه الله ته چا د صلات التسبیح خبره وکړه وی زمانه دی خوښ اکس ورته وی لیس فیها شیء صحیح په دې کې څه صحیح حدیثونه نشته وی د لاسونه دي چې ولکه سړی چې لکه یو کار یې بدي شي نشته پکې حدیثونه پکې نشته دې کې د علماو اختلاف ته بعض علما وایي چې د حدیثونه ضعیف ته خو چې ضعیف راجمه کې څه نه څه دي جوړېږي خو راجح خبره دا ده چې دا مشهور محدثین او مشهور امامان د دین هغه دې عمل ته بدعت وایي امام نووي رحمه الله دا خبره کړې ده وایي د دې دا حدیث چې دا کمزور دی او دغه شان چې شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله دا کمزوري کړی امام عقیلی وایي دا غټ محدث تیر شوی دا غټ امام تیر شوی دا غوی په دې کې صحیح حدیث نشته شیخ ابن عثیمین رحمه الله وایي په خپل فتاوی کې وایي ما ته راجح خبره دا ښکاري چې صلات التسبیح بدعت دی د 4 خبرو د لاسه اولنۍ خبره دا ده چې اصل په عباداتو کې دا دی چې نه به کې مګر دا چې دلیل مضبوط نه په دې باندې مضبوط دلیل نشي ټول کمزوري حدیثونه دویمه وجه وی دا ده چې د حدیثونو په خپل هم د یو بل سره ټکره وخوري بعضو کې فضیلت یو شان دی بعضو کې بل شان دی دریمه وجه دا ده چې د دین چې څومره مشهور او مشهور امامان دي یو پکې هم دا نه دي ویلي چې دا مستحب دی او کوي څلورمه د ډېر ناشنا خبره شیخ ابن عثیمین کړې ده وایي که چېرته دا صحیح ثابت وي نو د امت ته به معلوم وي ځکه چې دومره غټ فضیلت پکې دی چې تېر شوي راتلونکي ګناهونه ټول بخلی کېږي زړه او نوي غټه او لویه ښکاره او پټه او هغه دې د امت بعضو خلکو ته عمل معلومي بیا خو پکار چې دا عمل سم مشهور وي په دې امت کې او دومره وخت رسول صلی الله علیه وسلم ورکړی چې په عمر کې یو پیر کوئ نو چا خو به کولی وی په عمر کې یو پیر که نه دا فضیلت خو به یې نه پرېښودی نو دلیل دی په دې باندې چې حدیثونه کمزوري دي نو صحیح خبره دا ده والعلم عند الله چې صلات التسبیح مبارک چې څومره حدیثونه راغلي هغه څه دي هغه کمزوري دي سندن نو دا مونځ کول بدعت دی دا د رسول صلی الله علیه وسلم نه دي ثابت والله اعلم